ما سره مناظره وکړه ما به په ځای نه که زه د پړ کړم پوه شوې نو تا ته زه 50,000 ریال جرمانه درکوم او که ته مې بیا پړ کړې 50,000 ریال بېرته راکوې صحیح دی د ټولو کسانو په مخ کې صحیح دی که نه د دې لپاره به یو د مسلمانانو ته ځان مناظر دې ته وایي چې علمیت کې سره برابر وي یو بل کس زه به یې استاد ځان ته معلوم کړم له کومې مدرسې نه فارغ شوی یې ته وایې که نه چې دا هلاک شوی دې ماته ثبوت راکړه چې دا هلاک شوی شهید شوی دی تم هلاک یې ته په ژوندي نه هلاک کړی هغه خو مرګ کې هلاک شوی ته اوس ژوندی یې هلاک یې نصیر خانه غوږ نیسه په پښتو پوهېږې قاري صاحب درته وایي چې هغه چا سره بحث ته راغلی یې ته ماته دې خبرې ثبوت راکړه چې دا هلاک شوی دی د دې خبرې ثبوت په څه شي ثبوت درکړم په تورات که په انجیل که په زبور خو پر هغه وي ته وایې که نه چې یاره دا شهید شوی دی تا سره یې څه هغه کوله تا سره یې څه باد و یا یې تا کور نه مثال خبر روټۍ خوړلي یا بر څه وي مفتي منیر خان ته سړی په دا ټول کې پکې کې نشته دی خان خان صاحب پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیژنې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې کومه خبره چې د دروغ کړی دی صحیح یا بل څه یو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې څو وخت کې قرآن را نازل شوی دی په روژه کې روژې میاشته کې قرآن نازل شوی په روژه کې په څو کاله کې را نازل شوی دی تقریبا دا 40 کاله ولکه نصیر خان صاحب نبی علیه الصلاة والسلام په مکه کې و تورات په مکه کې ورباندې را نازل شو که په مدینه کې ورباندې را نازل شو نبی اسلام نه خو قرآن نازل شوی دی تورات خو په هغه نازل شوی دی کم پیغمبر دی موسی علیه السلام نه تورات او عیسی علیه السلام نه هغه زبور په چا را نازل شوی زبور په هغه نه کړه عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام باندې نازل شوی انجیل په چا را نازل شوی خو بس ګری چې بازار ته پرېږده ته اوس ماته خبره وکړه حاجه زه په کومې خبرې نه پوهېږم صحیح دی ته ماته وښایه تا نو چې زه یو خبره زده کړم اوس یې زه اوس درته ښیم ګورې د زړه سرونه ګورې قربان اوسم دا صحیح البخاري کتاب د دې نوم بیا اورېدلی ده صحیح البخاري دا ته منې ولې نه منم منیر شاکر دې دا نه منل یو 12,500 کاله د امت چې څومره علما فقها محدثین دي دا ټول په دې اتفاق دی چې دا کتاب له قرآن نه وروسته صحیح کتاب ده منیر شاکر دی ویل دا د مجوسو کتاب ده د رسول الله دا ټول امت په غیرت باندې روان دي علما د فقها کړي ته منیر شاکر قاری صاحب چې دا شي خبره وای کنه دا کوړي مدرسې او غړ مليانو نو رغلي بو دې سره مناظره کړې مناظره به سره کړې وکنه اوس ته ما ته راغلی خو تا ویل وای که مې درته ثابت کړل 15,000 ریاله درکوم که دې راته ثابت کړل 15,000 ریاله به راکوې په دې اول سوال کې دا صحیح البخاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملغلره دي په دې کتاب کې د جانان صلی الله علیه وعلى آله وسلم صحیح احادیث دي په دې کتاب کې 12,500 کاله په میلیونونو علما په میلیونونو فقها په لکونو محدثین په ټول په دې اتفاق ول چې دا د قرآن نه وروسته صحیح کتاب ده یو بل پیغمبر علیه السلام وایي چې د ما امت پیغمبر علیه السلام وایي ما امت په ګمراهي نه را یو ځای کېږي